مونږ ټولو د پته ده چې یاره سود د ټولو نه غټ ګناه دی او سودخور به د جهنم په ټولو کوم چې خطرناک ځای دی د جهنم په هغه ځای کې به وي د جهنم په جوره کنده کې به په یو داسې اور کې به نو آیا د سود نه علاوه یو غټ ګناه بل کوم یو دی تاسو ته پته ده د انسان غیبت نو په دې 2 منټه بیان چې کوم دی دا سر شیر کوم کوشش وکړئ چې دا بیان تر اخره پورې وګورئ او مخکې ضرور شیر کړئ او کوشش وکړئ چې د دې ګناه نه چې کوم دی د دې پردیس غیبتونه ځان وساتئ راځئ چې دا بیان واورو او ویډیو سره مخکې ضرور شیر کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه به نننۍ ویډیو چې کوم ده ملګرو څنګه چې تاسو ته موږ ټولو ته پته ده چې یاره د سود نه غټ ګناه چې کوم دی بل څه ګناه دی یعنې موږ ټولو ته خو پته ده چې یاره سود ډېر غټ ګناه دی نو د سود نه بل غټ ګناه چې کوم دی څه دی په دې ویډیو کې ضرور ګورئ 2 منټه بیان دی د شیخ حاجي عبدالحمید صاحب بیان دی او چې که خوښ هم شو نو مخکې شیر کړئ او کوشش وکړئ چې یاره د داسې قسمه ګناه نه ځان وساتئ راځئ دا بیان واورو او مخکې بیان ضرور شیر کړئ اور زمونږ د لاسه محفوظ پاتې دي لیکن په ګاونډ کې خپل رور مسلمان زمونږ نه محفوظ پاتې نه دی دغه عزت تار کول موږ ته آسان دي دغه په عزت حملې کول موږ ته آسان دي په دې پوهېږو نه څنګه چې ملګرو تاسو دغه ویډیو به یقینا کتلی مي خو د سود په حواله باندې دغه پوره ویډیو چې کوم دی تاسو یقینا زموږ په دغه پیج باندې کتلی شئ بهرحال مونږ ټولو له پکار دی چې یاره د دې عمل نه چې کوم دی ځان لرې وساتو او توبهګار شو یعنې که څوک چې ته د یو انسان لګي د بل انسان غیبت کوي ډېر ملګري به دا هم وایي چې یاره ته په ویډیو کې یا یو دغ کې بل نو بهرحال زموږ کومه ویډیو چې تر اوسه پورې الحمدلله مونږ نه چاته کنزل کړي دي او ډېر ملګري چې کوم دی د هغې باوجود بیا هم ما ته کنزل کوي خو بهرحال زه چا پسې دا نه اوږه مطلب دا دی که یو کس تا ته کنزل وکړي نو پکار ده چې ته چې چپ شي اوس که یو انسان ما ته کنزل وکړي او زه ورته کنزل وکړم نو دغه جدا خبره ده بهرحال د ویډیو طرف ته راځو چې یاره یو انسان لګي او بل انسان غیبت کوي د چا په مخ کې یا د یو بل په مخ کې کله د چا په دغه کې مختلف قسمه موضوع باندې یو انسان سپکوي بل ته نو دا ملګرو نه ده پکار او موږ تاسو ټولو ته پته ده چې یاره سود چې کوم دی د ټولو نه عظیمه ګناه ده نو د دې عظیمه ګناه نه چې کوم دی بله لویه ګناه کومه یو ده غیبت نو موږ تاسو ټولو له پکار ده چې یاره د داسې قسمه ګناه نه چې کوم دی ځان وساتو او خپل الله ته متوجه شو خپل رونه چې کوم دی هغه ښه راوبلو یعنې چې د یو انسان ته صفت نه کوي نو پکار ده چې یاره غیبت هم د چا نه کوو کوم ملګرو چې چینل یې سبسکرایب کړی چینل سره سبسکرایب کړئ بیل آیکن سره ضرور پریس کړئ